د افغانانو لپاره د خوښۍ او پرمختګ خبر نن څه وشول او څه وویل شول. سلام، ستړي مشئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواب هرات ریل پټلۍ پرانیسته په دې شاندارو مراسمو کې چې د هیواد پر جمهور رئیس سربیره د ایران اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر حسن روحاني او له کابل، تهران او د خواب او روزنک سرحدي سیمو څخه د دواړو هیوادونو یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم د ویډیو کنفرانس له لارې وصل وو. جمهور رئیس غني په خپله وینا کې وویل، خوښ یم نن د خواب هرات ریل پټلۍ د حیاتي پروژې د ګټې اخیستنې شاهدان یو. غني زیاته کړه، د دې حیاتي پروژې پرانیسته د دواړو هیوادونو د اقتصادي احیا، پراختیا او تحرک په برخه کې د یو مهم ګام په توګه په نیک پالنیسو او هرکلی کوو. غني وویل، ریل پټلۍ په اسیا وچه کې د لیږد او ترانسپورت تر ټولو اغېزناکه ګټوره ورزانه طریقه ده. جمهور رئیس وویل، له اقتصادي پلوه هغه تحول چې د اروپا او امریکا وچو په 19مه پیړۍ او د 20مې پیړۍ په پیل کې شاهد وو، اوس اسیا په 21مه پیړۍ کې په لویه کچه د هغه د عملي کولو په حال کې ده. محمد اشرف غني وویل، خوشبختانه موږ نه یوازې د خواب هرات ریل پټلۍ جوړېدو شاهدان یو، بلکې پخوا هم د افغانستان په نورو سیمو کې د ریل پټلۍ له هغې ډلې حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ بشپړه شوې او د اکینان خوی ریل پټلۍ د بشپړېدو په حال کې ده او همداراز د هیواد په نورو سیمو کې به هم د ریل پټلۍ جوړې شي. د دغه پټلۍ باره کې بلند معلومات درکړو. دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږده ده او د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواب ښار سره تړي، خو دمګړۍ له 3 پړاوه بشپړه شوې او افغانستان کې له روزنک تر هرات ښاره برخه پاتې. چارواکي وایي د خواب هرات دا پټلۍ به په کلني کچه د افغانستان او ایران ترمنځ د 6 میلیونه ټنه سوداګریزو توکو او 1 میلیون انسانانو د لیږد رالېږد وړتیا ولري، چې واقعا د افغانستان د اقتصاد لپاره لویه خبره ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دغه مراسمو کې د اورګاډي دې پټلۍ او د چابهار بندر پروژې ته په اشارې وویل، له افغانستان سره د سیمه ییز اتصال او بیخ بنسټه پروژو پلي کولو ته ژمن دی. د ایران ولسمشر هیله وښوده چې دا پټلۍ په راتلونکي کې مزار شریف ښار او حیرتان بندر بیا له هغه ځایه ازبکستان او منځنۍ اسیا او دغه راز د تاجکستان او کرغزستان له لارې چین سره وتړل شي او د نوموړي په وینا په دې توګه به د ورېښمو تاریخي لار را ژوندۍ شي. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته د مبارک وي. تاسو هم د دغه پټلۍ په اړه نظرونه راته ولیکئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.